نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم مات مې دي په خپو کې شي ازغي در سره ځم قسم مې دي په خدای وي خدای راستی در سره ځم هیڅ سوچ ور باندې نه کوم بیخي در سره ځم خو ته هم یو وړوکی غوندې کار وکړه امیر صاحب د قام د ازادۍ ناره په جار وکړه امیر صاحب نظم دی چې دا زما د سټوډنټ د ما فرست ایئر کې لیکلی و 12 کې چې وم نن شل کاله مخکې تقریبا چې په تصور کې ګله په تصور کې ګله د لږ ساعت د پاره بیګا جنت کې ومه په تصور کې ګله د لږ ساعت د پاره بیګا جنت کې ومه د حورو منځ کې ناستم د شرابونو ولې زما په خوا بهېدې د حورو منځ کې ناستم د شرابونو ولې زما په خوا بهېدې حورو په خوله کې راته بوتل د پیو کې خو غلمان څلور طرف ته لاس په نامه ولاړو زما سوچونه نه وو هېڅ مې فکرونه نه وو په شنو باغونو کې زه لکه طوطي خوشحالم خو بیا په دغه وخت کې چا ظالمانو راته په غوږ کې داسې ووې یار دې دوزخ ته تللی خو بیا په دغه وخت کې چا ظالمانو راته په غوږ کې داسې ووې یار دې دوزخ ته تللی د دې وینا سره سم زما حالت بدل شو څه لیونی غوندې شوم په ګډو وډو سر شوم ما په جنت کې ګله بیا داسې شور جوړ کو ماله مې یار راولی زما بهار راولی چې اوس باقي دیدن یې د حورو مخ کې وکم ماله مې یار راولی زما بهار راولی چې اوس باقي دیدن یې د حورو مخ کې وکم بیا به جنت کې زما عمر ډېر ښه تېرېږي خو هی افسوس دلبره چې چا مې نه منله خو زه هم پښتون وم ګله او بغاوت مې وکړو ستا د دیدن دپاره ما جنتونه پرېښول د حورو لاسو کې ما ډک ډک جامونه پرېښول د خپل غني غفار مې ډېر رحمتونه پرېښول خپل څلور طرف ته ماشنه باغونه پرېښول او د غلمانو سره مې ټول لوزونه پرېښول د خپل غني غفار مې ډېر رحمتونه پرېښول او بیا په منډو منډو تا له دوزخ ته رالم او ستا په غېږ کې ګله لکه ماشوم ودوش